ورونو مخکې له دې چې دې برخې ته ادامه ورکړو نو په دغه برخه کې چې د طارق بن زیاد رحمه الله بربری پوځ ډېر غیرتي میړنی او په یو خاص منهج سره روزل سوی و. د دوی د دې برخې په هکله باندې یوه ډېره اړینه تبصره ضروري ګڼم او ټول مسؤلین ملګري دي دغې تبصرې ته په غور سره خپل پام راواړوي او هر هغه څه چې په دې تبصره کې اړین دي له ځانونو سره د یادداشت او په خپلو پوځي برخو کې دي دغه اصلاحات راولي. ورونو د هر هیواد پوځي او امنیتي ځواکونه د دې لپاره جوړیږي چې دغه هیواد د اوسیدونکو د ژوند لپاره یوه ډاډمنه فضا تامین کړي، د هیواد د جغرافیایي او معنوي سرحداتو ساتنه وکړي، پر هیواد او ولس یې د یرغل مخه ونیسي او د ضرورت په وخت کې د حق د اثبات او له هغه څخه د دفاع په لار کې په میړانه باندې وجنګېږي. لکه څنګه چې امنیتي ځواکونه دنده لري چې په هیواد کې د نافذه قوانینو تطبیق تضمین کړي، د هر ډول ظلم او فساد مخه به هم نیسي او د لا ښه امنیت د تامین لپاره به مجرمین تعقیبوي او دوی به په ټولنه کې د مفسدینو ځانې لټوي او له منځه به یې وړي او هم د ضرورت په وخت کې د پوځي ځواکونو ترڅنګ د دښمن په خلاف جنګېدل هم د امنیتي ځواکونو یوه اړینه او تر ټولو مهمه دنده ده. ورونو یو ځواکمن پوځ، ویښې او فعالې امنیتي قواوې باید تر هر څه د مخه د خپل دین، عقیدې، هیواد، ولس او فرهنګ په غوښتنو د یو منظم ایډیالوژیک نظام او نصاب په وسیله باندې وپوهول شي او د دغو غوښتنو د تحقق په لاره د قربانۍ ورکولو په روحیه وروزل شي، لکه څرنګه چې د طارق بن زیاد رحمه الله پوځ روزل شوی و، تر څو هغوی خپل ځان د معاش او وظیفې په بدل کې د اجیر او نوکر په حیث باندې ونه پیژني، لکه څنګه چې اوس د نړۍ ډېر پوځونه هغه که اسلامي دي او یا غیر اسلامي خپل پوځونه یې په همدې روحیه باندې روزلي دي. خو په دې روحیه باندې باید اسلامي پوځونه ونه روزل شي، بلکې تل د سرښندنې او قربانۍ لپاره د مجاهد په صفت باندې دوی باید تیار شي او خپل مسؤلیتونه له الله جل جلاله څخه د ویرې او له هغه څخه د مکافات او مجازات په روحیه باندې سرته ورسوي، نه د معاش او حاضرۍ لپاره. ورونو د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل د اصحابو کرام رضی الله عنهم اجمعین پوځ په همدې روحیه باندې روزلی او سنبال کړی و، ځکه خو یې وکولای شول چې په ډېره لږه موده کې د عربو له جزیرې او د هغې له شاوخوا سیمو څخه د کفر او شرک ټغر ورټول کړي. د نړۍ د یوې لویې امپراتورۍ یعنې فارس استبدادي حاکمیت ته د پای ټکی کیږدي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اصحابانو او تابعینو په اسلامي عقیدې سنبال لښکر نه یوازې دا چې په لنډه موده کې یو لوی ځواکمن دولت تاسیس کړ چې حدود یې له چین او قفقاز څخه نیولې بیا تر مراکش او اسپانیا پورې غځېدلي وو. د هند او مدیترانې په سمندرونو یې واک چلیده، بلکې د نړۍ لویو لویو دولتونو به کوښښ کاوه چې د خپلې بقا لپاره د اسلامي دولت حمایت حاصل کړي. خو نن تاسې ټوله نړۍ وینئ چې یو اسلامي امارت دی هیڅوک ورته ښه اراده نه لري. که د نن ورځې د اسلامي نړۍ پوځونو ته وګورو نو وبه وینو چې هر څه د خپل ماضي پر خلاف او د پردیو په معیارونو باندې ولاړ دي، چې تاسو قدرمنو مسلمانانو او مسؤلینو ته دغه شپږ لاندې خاصیتونه ذکر کوو. ورونو تاسې ته به هم ډېرې پوښتنې راولاړېږي، هغه دا چې نن چې په فلسطین او یا په نورو اسلامي ملکونو باندې دغه ظلمونه، استبدادونه د کفر په اشر باندې روان دي، په داسې حال کې چې تر 2 میلیارده ډېر مسلمانان د نړۍ پر مخ باندې ژوندي ګرځي، پوځونه لري، د اټوم بمونه لري او ښې پرمختللې اسلحې هم ورسره شته، منظم پوځي تشکیلات هم لري، نو ولې دغه ولوله د دوی په احساس کې نشته چې په مسلمان باندې هر څه تیریږي او دوی په رڼو سترګو ورته ګوري؟ ورونو د هغو پوځونو اوله ځانګړتیا دا ده، د نن ورځې د مسلمانو هیوادونو پوځونه په مجموع کې له دین او دیني ارزښتونو ډېر لرې ساتل کیږي. په تربیه او نصاب کې دین، عقیده، آخرت، اسلامي تاریخ او په ځانګړي ډول د اسلام پوځي تاریخ هیڅ ځای نه لري. دغې برخې ته باید ډېر مسؤلین ملګري متوجه واوسي. هڅه کیږي چې پوځونه او امنیتي ځواکونه د سیکولریزم یعنې بېدینۍ په اصولو باندې وروزل شي،
ترڅو د هغوی په زړونو کې د اسلام لپاره هیڅ ډول مسؤلیت او وفاداری ځای ونه نیسي او کومه ورځ د خپل مستبد حاکم د قوماندې په ځای شرعي اوامرو او احکامو ته ترجیح ورنکړي. هغوی په دې روحیه روزل کیږي. د هغو پوځونو دوهمه ځانګړتیا دا ده چې هغوی د اسلامي نړۍ پوځونه عملا د استعماري هیوادونو د پوځي کارپوهانو او استادانو لخوا په غربي یا روسي نصاب او معیارونو باندې روزل کیږي او بیا پوځي افسران د لوړو زده کړو لپاره هماغو استعماري هیوادونو ته استول کیږي چې د هغوی په پوځي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او د پوځي زده کړو ترڅنګ یې له هر ډول اسلامي افکارو او انګیرنو څخه مغزشویي یا د مغزو مینځلو پروسه پرې تطبیق کړي. ډېر ځله داسې پېښ شوي چې دغه ډول پوځي افسران بیا په خپلو هیوادونو کې د هماغو استعماري هیوادونو په ګټه په کودتاګانو یې لاس پورې کړی او خپل ملي او قانوني نظامونه دوی د بل چا لپاره راپرځولي دي چې وروسته بیا پوځ او امنیتي ځواکونه هم په پټو سترګو د همدغو کودتاچیانو په قومانده باندې چلیږي. د اسلامي نړۍ پوځونه عملا د استعماري هیوادونو د پوځي کارپوهانو او استادانو لخوا په غربي یا روسي نصاب او معیارونو باندې روزل کیږي او بیا پوځي افسران د لوړو زده کړو لپاره هماغو استعماري هیوادونو ته استول کیږي چې د هغوی په پوځي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او د پوځي زده کړو ترڅنګ یې له هر ډول اسلامي افکارو او انګیرنو څخه مغزشویي یا د مغزو مینځلو پروسه پرې تطبیق کړي. ډېر ځله داسې پېښ شوي چې دغه ډول پوځي افسران بیا په خپلو هیوادونو کې د هماغو استعماري هیوادونو په ګټه په کودتاګانو یې لاس پورې کړی او خپل ملي او قانوني نظامونه دوی د بل چا لپاره راپرځولي دي چې وروسته بیا پوځ او امنیتي ځواکونه هم په پټو سترګو د همدغو کودتاچیانو په قومانده باندې چلیږي. لکه څنګه چې تاسې په تیرو تاریخونو کې ډېر ځله دغسې تکراري پیښې ولیدې. ورونو، په اسلامي هیوادونو کې د اوسنیو شته پوځیانو درېیمه ځانګړتیا دا ده چې د اسلامي نړۍ د هیوادونو پوځونه په بېلابېلو تړونونو او قراردادونو په داسې ډول په غربي هیوادونو پورې تړل شوي چې د هغوی له اجازې او مشورې پرته یو اقدام هم دوی نشي کولی. وسلې، تیارې، پوځي سامانالات او لوجستیکي وسایل د داسې قراردادونو په ترڅ کې د هماغو استعماري هیوادونو لخوا ورته برابریږي چې په هیڅ ډول باید له هغوی څخه د اسلام د دفاع لپاره کار وانخیستل شي. او د دې پوځونو څلورمه ځانګړتیا دا ده چې په اوسنیو پوځونو کې هغه افسران لوړو رتبو ته رسېدلی شي چې په مکمل ډول یې دین او دیني ارزښتونو ته شا کړي وي او د استعماري قوتونو د اعتماد وړ ګرځېدلي وي. د ترفیع او ارتقا لپاره داسې شرایط او معیارونه ټاکل شوي چې د دیني فکر لرونکي افسران باید هیڅکله په هغو برابر رانه شي. ورونو، که چېرته د تیرو نظامونو نصاب د ترفیع او ارتقا اصول وکتل سي نو زموږ په افغانستان کې به هم په تیرو 20 کالو کې چې څومره مجاهدین جنګېدلي وي ډېر کم د هغوی په اصولو باندې برابر وي. خو موږ او تاسې ښه پوهیږو هغه اصول چې دوی ټاکلي دي لکه د نورو اسلامي هیوادونو د پوځونو لپاره هغه د همدې موخو لپاره ټاکلي چې هیڅ مجاهد او د ښه فکر خاوند باید په هغو اصولو باندې برابر رانه شي. که چیرې یو نیم ځای کوم مسلمان افسر په هغو هیوادونو کې د خپل پوځي لیاقت او وظیفې د وړتیا له امله کومې لوړې رتبې ته ورسیږي بریالی هم شي نو هغه افسر په بېلابېلو پلمو د قیادت له موقف څخه لرې کوي، بدناموي او د کودتا او یا کوم بل تور په جرم باندې هغه کس اعداموي. دا عملا په هغو نظامونو کې شتون لري. او د هغو پوځونو پنځمه ځانګړتیا دا ده چې اوسنی د اسلامي نړۍ عسکري ځواکونه د دې پر ځای چې له هیواد او مقدساتو څخه دفاع وکړي او هم یې امنیتي ځواکونه د مجرمینو او مفسدینو څخه مخه ونیسي او د ټولنې صالح خلک د شریرو او ظالمو خلکو له شر څخه وژغوري، په خپله د خپلو ارسونو په خلاف باندې جنګیږي، د خپل ملت په خلاف د پردیو په غوښتنه عسکري قوت استعمالوي، بمونه پرې اوروي، زندانونه ترې ډکوي او د خپل کور او کلي پرېښودلو ته یې مجبوروي. ورونو، په هغو هیوادونو کې پولیس د مجرمینو، مفسدینو، ملي غدارانو او د فحشا د خورونکو ترڅنګ درېږي او امنیت یې تامینوي. خو په مقابل کې د ټولنې صالح خلک، علما، مجاهدین، ملي مخور او اسلامي شخصیتونه تړي،
وژني او یا د زندان تیارو ته غورځوي. همدغه ځواکونه خلک د وسلې او زور په مټ اسلام ته له راګرځېدلو څخه ایساروي. مسلمان داعیان د اسلام مدافع مجاهدین نیسي او په محاربو کفري هیوادونو یې د څو پیسو په مقابل کې خرڅوي. او دا هر څه ځکه کوي چې دوی د بل چا په لاس، د بل چا په فکر او نصاب او د بل چا د اهدافو لپاره روزل شوي دي. او ورونو، د اوسنیو ویدو اسلامي هیوادونو پوځونه شپږمه دا ځانګړتیا لري چې ډېر ځلې دوی ولیدل شول چې د مسلمانو هیوادونو پوځیان د دفاع او مقاومت پر ځای باندې د پردیو د یرغل په وخت کې د یرغلګرو تر څنګ ودرېدل او د هغوی تر قوماندې لاندې د خپل ملت په خلاف باندې وجنګېدل او د استعمار د پاتې کېدو او دوام لپاره یې د غلامۍ په حالت کې هم قرباني ورکړي. چې تاسې ټولو مسلمانانو په تیر 100 کلن انقلاب کې ولیدل چې له روسانو څخه راپاتې ډېری زاړه پوځیان او ملیشې د افغان مسلمان ملت په مقابل کې د امریکایي پوځونو تر څنګ ودرېدل او 100 کاله بې ګناه افغانان، علما کرام او مجاهدین په شهادت باندې ورسول. چې دا د دغه ډول نصابونو اسلامي ملکونو او اسلامي نظامونو ته تاوانونه دي. ورونو، په داسې حال کې چې د مسلمانو هیوادونو د پوځونو او امنیتي ارګانونو دغه حال وي، نو طبیعي به وي چې د مسلمانو ملتونو با احساسه، غیرتي، په دین او ازادۍ مین ځوانان د یو مثبت بدلون په نیت د دغه ډول پوځونو او امنیتي ارګانونو په خلاف په وسلواله مبارزه لاس پورې کوي. لکه څنګه چې په تیر 100 کلن انقلاب کې ټول ملت د دغه مجاهدینو قرباني ولیدي. که څه هم دغه کار ډېر دې ملت ته دروند تمام شو، خو د تحول لپاره هغوی بله لاره نه لیده او دا د الله جل جلاله حکم و. خو بل خوا بیا سیکولر یا بېدینه پوځونه او پردي پالونکي جنرالان او د پردیو لخوا جوړ شوي حکومتونه او حاکمان د عقل او منطق خبرې ته غوږ نه ږدي او نه یې د خپلو استعماري بادارانو لخوا د اورېدلو اجازه لري. ورونو، دغو شپږو ځانګړتیاوو ته په کتو تاسې هم دا اوس د نورو اسلامي نړۍ پوځونه ټول مطالعه کړئ، ویې ګورئ عیناً په همدې لار باندې دوی روان دي لکه موږ چې دغه شپږ ځانګړتیاوې ذکر کړې. خو الحمدلله افغانستان اوس له داسې جالونو او ستراتیژیکو شومو موخو له خطرونو څخه را اړخته دی، خو وتلی نه ده. ټول مسؤل ملګري دې په دې باندې پوه وي چې له دغو خطراتو څخه موږ تر اوسه وتلي نه یو، خو الحمدلله فرصت لرو. باید له دغو خطراتو څخه د راوتلو په موخه باندې ډېر کار وکړو. د اسلامي امارت ټول اړوند درانه مسؤلین دې دغې فکري، ژورې او شومې نقطې ته ډېر متوجه واوسي چې د پوځ نصاب حتما باید د با تجربه، مؤرخو او ځیرک علما کرامو تر نظر لاندې تیر شي. قدرمنو مشرانو، تاسې باید خپل ځانونه پرې ستړي کړئ، خولې پرې تویې کړئ، شپې روڼې کړئ. له جهادي او اوسنیو حالاتو سره برابر نصاب له ټاکلو وروسته بیا په همهغه منهج او روحیه باندې اسلامي پوځونه وروزئ تر څو بیا مو ستړي نه کړي او بیا راتلونکي جهادي مزلونه ډاډه او د باور په فضا کې لکه طارق بن زیاد رحمه الله چې له خپل بربري لښکر سره و لویو موخو ته به پرې ورسئ انشاء الله تعالی. ورونو، دا و د حالاتو او د پوځي نصاب مطابق د طارق بن زیاد رحمه الله د بربري لښکر د دغې برخې په اړه باندې یوه تبصره را بس خپلې کیسې ته.